نو تاسو هم په شرم نه یې څنګه په شرم نه په شرم نه یې نو ښځې دې مخکې کړلې جو پالته ګډې نو شرم نور څه ته وایي زما ښځه لکه ستا ښځه ده نو ستا ښځه نو موږ دې پې وشرمول پښتانه دې پې وشرمول دا نه دې بړوا جوړ کړی دی پښتانه سره شرمېږي نه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې مراد خان څنګه چل دی ښه یې که نه خیر دی تاسو ښه یې خیر دی څنګه دوبۍ موبۍ شو وشوه رالي وشوه خیر ښه نو شو څنګه وه خونې و ښه برابر وه ښه نور څه حالات دي تاسو ښه بس خیر دی یاره او دغه دی زما د نه مخکې مې ویډیو کړې وه ریکارډینګ مې د نه کړی ما چینل ته اپلوډ کړی ته پې ډېر خفه شوی هم وي چې هغې پسې بیا مختلف قسمه خلکو خبرې کولې که نه ښه جي مړه نو خلکو خو پکې داسې څه نه دي ویلي خو لکه څه حقیقت چې و خلکو صرف هغه ویلو حقیقت په دې کې هېڅ هم نه و که نه خلکو الټا چې کنځلې کولې واپس و لکه نه ګوره ستا ته ما هغې کې لکه دا خبرې کړې وې ما لکه کومه نیلم ګل چې دا ستا ښځه ده تاسو پر کومه جګړې څه چې شروع شوې وې اوس بیا مونږ چې تاسو دوبۍ کې چې کومه شو وه که نه نو په هغې کې هم مونږ ولیده چې ته د نیلم ګل سره یو ځای ولاړ وې تا ویل به ما ورته طلاق ورکړلی زه ورسره وران یم او قیسې دې کولې اوس چې مونږ دی په شو کې ولیدې ته ورسره یو ځای ولاړ وې او خو مونږ په سټیج باندې صرف میلاو شوي وو نور په سټیج نه وې که نه تاسو داسې بهر ته راوتي وئ چکر مکر چېرته هم لګولی نو تاسو ټول یو ځای وئ نو بیا چې کوم دی خلک په دغه زه خو راته ومیم چې بیا خلک کنځل کوي خلک د بصیره دي بدي بیا په دې ځای کې وایي نو تاسو بیا خفه کېږئ لکه د خلکو په دې کې کار نه لکه تاسو ګوره زموږ پښتانه چې کم دی مراد خان خفه کېږه مخ دي کم پنکاران چې دي ادې په شرمونو وشرمول نو ګوره لکه دا شرم اوس نه دی خبره واوره دا اوس شرم نه دی چې لکه تاسو یو ښځې له طلاق ورکړه او بیا د هغې طلاقو باوجود بیا زه یو د هغې سره میلاویږئ نو دا شرم نه دی دې ته تاسو شرم نه وایي نو پنکاران یې نو تاسو به خبره واوره تاسو پنکاران یې تاسو به پښتانه شرموئ یا لکه نو تاسو چې په کوم قسم پښتانه وشرمول نو داسې خو بل چا نه دي شرمولي او بله خبره دا د علي شامور او هغه د سام تلي وي او هغه چې کوم کنځل منځل او هغه قیسې هم کولې نو لکه بس خدای دې تاسو پوه کړي نو موږ خو په دې کې نور څه نه شو ویلی نو دقه شی دی که نو تاسو ټول هغه راغونډ شوي وئ په شوله چې کوم چې تاسو په پښتونخوا کې ډېر ښه خلک یادېږي تاسو ټول هغه غونډ شوي وئ نو څنګه اوس به خلک په هغې پسې هم خبرې نه کوي یاره خلک به راپاسي زموږ پښتانه به بدنامئ په هغې پسې به څوک خبرې نه کوي ښه تاسو چې لکه یو تپوس ته نه کوم تاسو چې د شوله لاړئ نو تاسو اوس څونه پیسې وګټلې دغلته ښه لکه خلک چې کوم دی په سوشل میډیا داسې غلط پوسټونه هم کوي ستاسو کور والا چې د فاطمه ګل هغه هم داسې یادوي چې داسې شیخان میخان او لکه داسې بل سایډ ته طرف ته خلک ځي نو خلک چې کوم دی ډېر زیات غلط پوسټونه کوي که نه ډېرې غلطې خبرې کوي ښه نو تاسو هم په شرم نه یې په شرم نه نو ښځې دې مخکې کړلې جو پالته ګډې نو شرم نور څه ته وایي نو ستا ښځه نو موږ دې پې وشرمول پښتانه دې پې وشرمول ځان دې بړوا جوړ کړی دی ځان دې بړوا جوړ کړی دی ښځې چلې ښځې ځي او کله دوبۍ ته بوځي کله یو ځای ته بوځي بل ځای ته بوځي زه خوله سمه خوځومه خو دا کار دی ښه نه دی ګوره زموږ پښتانه چې کوم دی ټول بدنام شو ستاسو ته بړواګانو د داسې ټول بدنام شو هلته داودشاه دله راوتي دي هلته پکې تاسو راوتي دا زموږ فرض دی زه سوشل میډیا کس یم دا زموږ فرض دی د سوشل ورکر دا فرض دی چې هغه یو کس چې یو معاشره هغه ګندګۍ چې هغه پې صفا کړي معاشره چې کوم دی تاسو چې کومه ګنده کړې ده نو داسې بل څوک نشي ګنده کولی زموږ د پښتنو نوم هغه تاسو دنیا ته څه قسمه شو کوئ زموږ د پښتنو کوم نوم چې دی تاسو په شرمونو وشرمه او دنیا چې کوم دی هغه چې لکه داسې انګریزان فرض که هغه وګوري دا قیسې میسي دا ډانسونه نه به څه وایي چې پښتانه داسې قوم دی
انګریزان ته پښتانه نه ګوري انګریزان پښتانه سره څه کار دی زموږ پښتانه کاسې فرض کوي او عربیان بل څوک یې وګوري خو لکه تاسو داسې وشرمول چې هغه زاړه پښتانه پاتې نه شو پښتانه یوازې من دي شرمولي او نه ما شرمولي او نه زه شرموم خو دا اوس چې تا کم شرمولي دي که نه چې یو ښځې له ته طلاق ورکړي بیا ځي ولته ګاډۍ او پیسې پرې راټولې نو داسې به بل چا نه یې شرمولي یاره که زما خپل کسب دی زما خپل کار دی یار چې خپل قصب دی چې بیا چلاوه صحیح ده تا په دې کې څه کار نشته خلاصه مو خو دوه بس کړه صحیح ده دا بس صحیح ده دا اوکې ده